مولانا روم رحمت الله علیه مثنوی شریف کی د عبرت لپاره ناشنا واقعات ذکر کړي دي خو کاش چې موږ په خبره سوچ کولې. موږ دا رحمان بابا شعر دی تور ګیره مې سو شپینه زه حیرانم تور ګیره مې شو سپینه زه حیرانم چې رحمان نه عاقل شو نه بالغ بوډاګان شو سپینګيري شو خو نه راګي عقل راګي او نه راګي کم دی سوچ او فکر راګي. نو مولانا روم رحمت الله علیه د محمود او د ایاز واقعات نقل کړي دي. یو واقع دا نقل کړي دا چې بادشاہ یو ځل د خپل وزیرانو د ټولو خلکو امتحان علی امتحان یې غشتو چې دا زما وزیران او دا اسمبلی والا د دوی څه پوزیشن دی دوی خو لاس په سینه باندې ګرځي تابعدار یم چې پته ولګي چې د دوی دا محبت زما سره رښتینی دی او که دروغجن دی. نو اعلان یې وکړ دا محمود بادشاہ دی او ایاز د هغه غلام دی. اعلان یې وکړ نن زما یو فیصله ده هغه دا چې ما د خپل دلبار او د خزانو دروازې کلو کړي دي او چې ستاسو کې څومره کسان دي چا چې په څه باندې لاس کې خدا هغه به د هغه وي هیرې دي جواهرات دي ملغلرې دي د پیسو د بنډلې دي ګوتې ډکې دي وی چې چا په څه باندې لاس کې خدا اب زما طرف نه هغه ته تحفه وي واپس بیت عالم بس سیب خلق شروع چا د سرو په خختو باندې لاس کې خدا چا په هیرو جواهراتو باندې لاس کې خدا چا سو اغشتو چا سو اغشتو وی چا چې په څه باندې لاس کې خدا غدا دی. نو خلکو مختلف چا په وینځو باندې لاس کې خدا وینځه زما بادشاہ دربار کې بلا وینځي خلکو په مختلف سيزونو باندې لاسونه کې خدا ایاز یو سیټ تغلې ولاړ دی. بادشاہ ورته وی ایازا تم په څه باندې لاس کې راکنه د خدای بندا خلق په جواهرات او په ملغلر او په زبانه لاسونه دینو تم په څه لاس کې راکنه. بادشاہ به سره ډېر زیات محبت کولو ډېر مینه به ور کولا دا د بادشاہ خو سره په خوا کې ناسو ډېر نیازبیني ساتلو غلام. نو ایاز ورته وی بادشاہ سلامت تاسو چې سویلی چې سبانه چې الله کې خود نو هغه بداغي نو دا حقیقت ته کو غب ته وی نه حقیقت ته چې چا په سبانه لاس کې خود هغه داغه شو. ایاز راغی د بادشاہ په سر باندې لاس کې خود د بادشاہ په سر باندې لاس کې خود وی د وادي مطابق دا به زمای بادشاہ ورته بالکل خلق ولکا ایاز موږ غلام دي زکه چې بادشاہ کله زما شو بیا خو ټول کائنات زما دی د بادشاہ چې سدي نو دا زما دی. بادشاہ د سره باندې وزیرانو د خلکو پر سره حسد کول مې غلام سړی دی بادشاہ دل دومره لفت ورکې دومره چې کم دی خیال ساتي اده کې صدا سے کمال لے بادشاہ قوم تو کتا وې د آیات په سوچ او په فکر باندې پیش دویم واقعي لیکل چې آیات دربار کې یو الماره جوړه کړې و کمره کې دنه یو الماره جوړه کړې و هغه ته تالا چولې تالا به ولا چولې و چابیانې ور سره وي خو په ورځ کې یو تیم خامخه آیات بلاړو د الماره به کولوکړه الماره به کولوکړو سر به پکې ورخته کوي شیبه به الماره کې او قتل بیا به تالا ولګول او چابي به جیب کې واچوله سو کسان ورته دا چابي مونږ لراک وینه جنا چابي ته چاله نه ور خبره خورا شو چې معلومیږي دا چې د آیاس په دې الماره کې د بادشاہ ډېر خزانه او مال دولت جمع کړي دي ځکه چې چابي هم چاله نه ورګي څوک پریدي بولنه چې څوک وګوري. نو حاسدان خوې کنه حاسدان خوې ښا حسد والا وي دلته بدل پسې منځوږي او چې جمعات نه باروزي نو بیا وسودي چې استاد دا روټه ولې خوري استاد دا خلک چې کم دي بیا د حسد نه ډکی علماء سره بیا حسد او بغض کوي مون بمر پسې کوي او رستو بر پسې بیا لګي ډرامي بمر پسې کوي او زیب ګوري مقام بګوري چې جزادار سے لګي شان سوره در کې پیدا شو کنه چې دا لګه غلطي دی وکړه چې دا لګه غلطي نه وشو بیا به غلطي کې کم دی لګیا وي. نو حسد ولا خوي نو خلقو آیات سره حسد کول نو خبره بادشاہ تو رسول وی بادشاہ آیات یو الماره جوړه کړی دا او چابیان هم چاله نه ورګي او روزانه دغه الماره کولاوي او وردنګي پکې او ګوري بادشاہ وی رښتیا ویا فوري آیات پسې کسو لګایا زره وخت آیات تا په دې فرانګي کمره کې الماره جوړه کړی دا وی او جی او شته پکې وی تعالی دې وتا چولې دا او تعالی مې مولا چولې دا وی چابیم چاله نه ورګي وی او جی چابیم چاله نه ورکو
وی روزانه یو ځل د المارۍ کلاوی ګوریا وی او جاو وی چابی راکړه وی دا ولی چابی بادشاہ له محمود له چابی ورکړه محمود یو کس راوغوته وی راشه ورشه د المارۍ کولو کا المارۍ کې چې سدي نظر وړه چې سب المارۍ کې دي ټول وړه کنه شر وړه ځان سرکت بوزا یا سودی ځان سره بوزا المارۍ کې چې سدي نظر وړه سړی لاړه او په المارۍ کې چې سو ناغه وړه د بادشاہ مخې ته کې خو بادشاہ چوکته یو سړی سپلې وی چپړې شلې دلې هغه وړه او یو زړه غوندې ټوپې پکې پرته وه او یو لزدوله شلې دلې جامې پکې پرتې وي هغه وړه وی آیا د المارۍ کې دو وی جی المارۍ کې دو تاسو وړه وی دا ولي ته دې چابیم چاله نه ورکې تاله دې مرته لګولې وه او روزانه چې تتلی او قتل به نو په دې رات مې پیګه چې دا څه شو وی بادشاہ سلامت دا د هغه وخت زما لباسو چې کله زه غریبي او فقیرې را په مخه کړی ما او تا ته مې وروړه تا له رالم او تا ته مې چې بادشاہ سلامت زه غریب یم ازار مې هم زوړ دی جامې مې هم شلېدلي ما ځان سره نوکر کا ما له نوکري راکا نو تا زه قبول کړم او تا زه مزه په خپلې نوکرۍ ولګولم نن زما کپڑی اعلا دی زما پیزار اعلا دی او زه تا سره بادشاہ سره خوا کې ناستې ما نو ما دا کپڑی او دا سپلې او دا پیزار ما په دې المارۍ کې بند کړي او زه روزانه ورځم او دې ته ګورم او ویم چې آیا دا ته هغه کس وي چې دا ستا سپلې وي دا ستا چپړې وي دا ستا کپړې وي نو کله چې زه دا ګورم او نن خپل حالت ته ګورم نو زم چې ما سره سدي نو دا زما د بادشاہ په ما باندې نظر کرم دی دا داغه په ما باندې مهرباني دی کنه زما حیثیت زما شان اخو دغه چې زما دغه شلیدلې کپڑے او شلیدلې پیزار میو